کمره خرابه شوې ده کلی اوس هغو ته راشین مانډي دا ستا غفلت دی ستا د کول کمره کتلې وای اوس د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. دا هغه ویډیو ده چې ځانمرګي بریدګر د شهید محمد داود مزمل دفتر ته روان ده. دغه ویډیو د بلخ د ولایت د امنیتي کیمرو څخه اخیستل شوې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې بریدګر له وړاندې معلومات لري او دلته ښه بلد هم دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې بریدګر یوازې روان او نور څوک نشته ورسره او خپل انتحاري مواد یې په سینه کې ځای پر ځای کړي دي. او دا چې دغه بریدګر څه ډول تر دې ځایه را رسېدلی ده دا هغه پوښتنه ده چې وروسته به ځواب شي. د دغه برید په پایله کې د بلخ ولایت والي محمد داود مزمل په شهادت ورسېده. شابه کامره راوړه نه ستا بل ځای باندې بله کامره هم ده ایست دلته خېږي دلته اوس راځي تا بله دغه راوړه دغه ځای راوړه دغه ځای راوړه دغه د ځان پټوي هغه دغه اوس راځي دلته دویم منزل ته خېږي په دې دلته اوس راځي ښه ودلته خېږي دا وینې دویم منزل ته دغه دی وینې دویم منزل ته ځي په دې لاره هغه دی لاړ دویم منزل ته ځي